سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو بریال ټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. په دې ویډیو کې درته د یو نوي ایر ډراپ په هکله معلومات درکوم. دغه ایر ډراپ چې ده میټیس نومیږي. د یوه میټیس بیه فعلا په الکترونیکي کاینونو په بازار کې 8 کله 6 کله 8 9 همداسې قیمتونه اخلي، مختلف قیمتونه هره ورځ. نو د دې بیه ده دا چې دغه میټیس تاسو څنګه ترلاسه کولی شئ او اکاونټ څنګه پکې جوړولی شئ په همدې ویډیو کې درته ښیم. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې مې د ټلګرام چینل لینک پریښی ده، تاسو هلته لاړ شئ، ټلګرام چینل را پرانیزئ او دلته مې یو لینک درته پریښی د میټیس. نو دغه لینک باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به دغسې سټارټ ولیکل شي. تاسو به په همدې سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ لږ یو څو ثانیو بعد دغسې چټ تاسو ته راځي. دلته یې تاسو ته وړاندیز کړی چې دغه 4 چینلونه د ټلګرام به تاسو چی کړئ جوین به یې کړئ. نو تاسو اړ یاست تر څو دغه پروسه مخکې لاړه شي دغه 4 چینلونه چی کړئ جوین کړئ. نو موږ او تاسو راځو دغه جوین کوو یو په یو. دا به هم لومړی به یې جوین کوو، راځو دویم چینل ته دا هم جوین کوو، ورپسې راځو دریم چینل ته دا هم جوین کوو او تر دې وروسته څلورم چینل هم جوین کوو آخري. دا چې کله تاسو جوین کړل په همدې طریقه باندې چې زه درته ښیم، بیا به تاسو بک راشئ بیرته همغه ایر ډراپ ته. دلته به جوین ایر ډراپ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغسې یوه لیکنه راشي چې تاسو موږ په ټویټر کې فالو کړئ. فالو از آن ټویټر دلته یې درته لیکلي دي. دا کلیک کوو او را اوپن کوو یې په ټویټر کې او دلته د دوی دغه د ټویټر پاڼه چی کوو فالو کوو. دا مو چې کله فالو کړله بیا بیرته بک ځو همغه ایر ډراپ ته. دویم اکاونټ یې هم په ټویټر کې فالو کوو تر څو دغه پروسه مخته لاړه شي. نو راځو پر دغه دویم فالو سپانسر آن ټویټر په دې باندې هم کلیک کوو. دا هم څه کوو فالو کوو. چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ خپله درته اوپن لیکل کېږي. چې کله اوپن وکړئ مستقیما تاسو ځئ چیرته ټویټر ته. نو دلته فالو لیکلی دي دا به هم څه چی کړئ فالو کړئ. کله چې دا هم تاسو فالو کړ تر دې وروسته د دوی رسمي یو بله پاڼه ده د میټیس په نوم باندې، دغه به سرچ کړئ. کله چې دا مو سرچ کړله نو دا به هم فالو کړئ. په دې کې لومړنی پوسټ چې ده هغه پن شوی ده د دوی لخوا نه، هغه به تاسو لایک کړئ او بیا به یې ریټویټ کړئ یا ریپوسټ به یې کړئ. نو په همدغې میټیس باندې به بیا کلیک وکړئ. دلته به راشئ د دوی دغه پاڼه به لومړی فالو کړئ. لږ انټرنیټ سلو ده. نو دغه ته چې فالو لیکلي په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ دا به فالو شي. بیا به راشئ د دوی لخوا نه دلته یو لومړنی پوسټ چې د هغه دوی پن کړی ده تاسو ته یې ګوته کړی ده چې دغه پوسټ به تاسو چی کړئ زه اوس درته ښیم دغه پن کړی ده. دا به تاسو لایک کړئ او بیا به یې ریټویټ کړئ. دې ته به یو لایک ورکړئ بیا به ریټویټ یا ریپوسټ کړئ چې دواړه یو معنی لري. دا پخوا ټویټر لکه نوم یې ټویټر و، ریټویټ به خلکو ورته ویل. بیرته به تاسو دلته چې کله راشي هغه نیکس بټنه باندې چې کلیک وکړئ تاسو نه ستاسو د ټویټر د پروفایل لینک غواړي. تاسو به راشئ دلته به د خپل پروفایل لینک به د ځای نه کاپي کړئ او هلته به یې ورته پیسټ کړئ. د دې لپاره دوی چې آیا دغه مرحله تاسو په سمه توګه ترسره کړې ده که نه کاسې چلول کوئ، نو د دې لپاره تاسو نه د ټویټر لینک غواړي. دلته به دغه لینک ورته پیسټ کړئ. چې کله تاسو دا ورته پیسټ کړئ ورته ومولیږه دوی تاسو نه ستاسو د ټرست والټ کې البته د بی ان بي سمارټ چین کرنسۍ الکترونیکي پیسې چې دي د هغوی د والټ ادرس غواړي. نو تاسو به راشئ څه به وکئ د خپل ټرست والټ د بی ان بي سمارټ چین د ټرست والټ ادرس به ورته راوړئ تر څو ستاسو دغه پیسې دوی همغه بی ان بي سمارټ چین ته درته چینج کړي او درته ویلیږي. نو د دې لپاره تاسو اړ یاستئ ټرست والټ کې اکاونټ ولرئ. زه یې لرم، زه خپل ټرست والټ را پرانیزم را اوپن کوم. دلته به تاسو
پکې سرچ کوئ بی ان بی به را پیدا کوي دغه بی ان بی سمارټ چین دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته به بیا په ریسیو باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې په ریسیو هم کلیک وکړئ دغه ادرس به را کاپي کړئ کله چې تاسو دا ادرس را کاپي کړ دلته به زما په څیر باندې هغه بره ما ورته کاپي کړی ده زه تاسو ته په نښه کوم نو دغسې به تاسو ورته پیسټ کړئ نو تاسو ته ښه راغلاست وایي میټس ایئر ډراپ ته او بیا تاسو د بیلانس غوښتنه ترېنه وکړئ چې ما چې ترې کړې ده ګورئ 0.3 میټسه مې دي چې مساوي کېږي له 22 سره نو دغه میټس به تاسو څنګه زیاتوئ ستاسو په ریفرل لینک باندې چې هر یو ملګری تاسو دې ایئر ډراپ ته دعوتوي او هغوی پکې جوین کیږي نو تاسو ته 0.25 میټسه درکول کیږي چې کله د دې اندازه 1.8 میټسو ته ورسېده تاسو بیا ویډرا کولی شئ چې په دې هکله به بیا زه تاسو سره وروسته بله ویډیو شیر کړم ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیده تر بیا ښې چارې ولرئ د خدای په امان